السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې ټول جوړ او خوشحاله یاست. ملګرو، نن زه تاسو ته فاډو فیرټ کې د کار کولو طریقه ښیم. نو فاډو فیرټ په کلیک وکړئ. دا به تاسو ته داسې یو صفحه راخلاص شي. په دې کې د کار کولو طریقه داسې ده چې تاسو به ښایي تاسو لومړی د هغه لاندې یو هوم پیج دی، آرډر دی، ګیټ دی او کسټمر سروایس دی چې کسټمر سره خبره کولی شي، او دا بل مین چې دی په دې به کلیک وکړئ. دغه ستاسو خپل دغه ده بیلانس دی. زه $80 او 88 سنټه پکښې لرم په دغه کې. د دې د کار طریقه چې دا تاسو به دغه ګیټ ته راسئ. پر دا ګیټ تاسو کلیک وکړئ. بیا هلته لیکلي دي اوس مطلب دغه ټوډیز کمیشن چې دی 14 سنټه. اوس ما یو کلیک وکړئ، 14 سنټه یې راکړه. نو ټوډیز کمیشن چې دی په دې دا ټوډیز کمیشن دی. او دلته اوس که کار کوئ دغه آرډر ترلاسه کوئ، دغه ګیټ د آرډر په دې کلیک وکړه. انتظار ورته کوو. دلته میچ سکسسفل شو. اوس به سبمیټ د آرډر ووهو. سبمیټ آرډر ووهو. دلته به لږ انتظار ورته وکړو. نو دا ډېر انشاءالله ښه کار دی. در اوسه خو مشکل شی نه دی پکې راغلی. ویډرا مو هم ځینې کړی ده او پیسې مو ورته جمع کړي دي. نو انشاءالله مشکل به نه پکې رسېږي. دغه اوس کمیشن پرایس لیکلی دی. په دغه ځای کې دا کمیشن پرایس تاسو وګورئ. مطلب $0.14 مطلب یې دا دی چې 14 سنټه یې راکړه. 14 سنټه دا بل ور 14 د دې اوس به دلته وګورو چې 90 سنټه شول. نو دغسې د کار طریقه ده. $80 ما ورچولي دي. نو پر $1 پر یوه دغه آرډر باندې تقریبا دغه چې دغونه سنټونه ورکوي. نو دا کله ډېر کله لږ تاسو ته ښه معلومېږي. نو دا به تاسو دغسې کوئ په دې طریقه باندې. دلته به بیا پر سبمیټ آرډر کلیک وکړئ. دا انشاءالله ډېر ښه کار دی. د راډرګو ډېر ښه دی. که راډرګو سره خرابه شوله دا انشاءالله ډېر ښه کار کوي. تاسو کولی شئ امتحان یې کړئ. د $10 څخه تاسو کولی شئ زیات پیسې واچوئ. یعنې 14 سنټه نور کمیشن راکړئ. اوس زموږ کمیشن 40 سنټه شو. نو دا چې تاسو ټول آرډرونه پای ته رسوئ تقریبا تاسو ته $50 پورې شاوخوا درکوي په دا $80 باندې. نو دغونه درکوي. نو دغه انشاءالله ډېر ښه کار دی. تاسو کولی شئ چې په دې کې خپل کار وکړئ، خپل پیسې وګټئ. د راډرګو ډېر ښه دی. نو انشاءالله په دې کې کوم مشکل شی نشته. نو تاسو کولی شئ چې خپله یې وګورئ، چک یې کړئ، پیسې ور واچوئ. دغه یې لیولونه دي. لیول 1 چې دی د $10 شروع کېږي. $10 درکوي. 10% کمیشن دی. لیول 2 300. بالا تاسو کولی شئ لاس هم ور واچوئ. مطلب 10 40 50 100 200 300 هر څومره چې ور واچوئ هغومره به مو ګټه ډېرېږي. نو په دې کې چې د کار طریقه مو زده کړې نور انشاءالله مشکل په دې کې نه پیښېږي. دغه $80 که تاسو ور واچوئ او تاسو روزانه خپل کلیکان وکړئ نو په اوله ورځ به تاسو ته $3.5-4 داسې درکړي. نو کله چې تاسو دغه ګټه پسې ورسره جمع کېږي نور مخته ځئ نو تاسو به پیسې هم ډېرېږي. 15-16 داسې ته به اوړئ. ملګرو دغه ما خپل آرډرونه پوره کړله. نو بېرته مې کوچنۍ ویډیو جوړه کړه ستاسو دپاره. نو دغه چې ما د نن ورځې کمیشن $4.40 سنټه ترلاسه کړئ. تقریبا $4.5 ته یې نن ورځ ځان ورسوئ. چې ما $80 ورته جمع کړي وه، $4.5 ته یې ځان ورسوئ. دا د نن ورځې سبا شاید 5.5 داسې شي، ځکه دا خو ورځ په ورځ زیاتېږي چې کله ستا ګټه ورسره جمع کېږي. اوس به ځینې ملګري وایي چې دغه یسټرډیز کمیشن ولې 80 سنټه دی، ولې لږ دی؟ دا په دې خاطر چې پرون ورځ ما $10 ورته جمع کړي وه. ما $10 ورته جمع کړي وه. دلته ما ته USDT نه راورسېدله. ما راغوښتې وه هغه نه راورسېدله. لږ راورسېده هغه مې ورته جمع کړه. کار مې وکړ، په روان مې کړ. نو نن نوره پسې راورسېدله هغه مې ورته جمع کړه. نو شاید راتلونکې ورځو کې څه نور هم پسې ورته جمع کړم. USDT یو څه کمی دی نه پیدا کېږي. نو په دې خاطر د پرون ورځ ما $10 وه، په هغه مې کار وکړ.
هغه مې فکر کوم پوره نه وکړي. نو نن کمیشن چې دی $80 ما پوره کړله، نو کمیشن یې ماته $4 او 47 سنټه راکوي، یعنې $4.5 کېږي. نو دغه کار دی ډېر خوندور کار دی. په $80 $4.5 اوله ورځ درکوي، عبارت چې ځې نور مخته کېږي. نو نور ستاسو خوښه ده که چا جوړوئ ما سره دې تماس ونیسئ. نو تاسو ته زما نمبر پر سکرین ښکاري، کولی شئ تماس هم راسره ونیسئ که کومه ستونزه وه، او زما انویټیشن کوډ هم ښکاري، پر دې باندې تاسو کولی شئ چې اکاونټ جوړ کړئ. نو دغه د کار کولو طریقه وه چې ما په ویډیو کې اول سر کې ما $3.5 دغونه درکوي 4، خو هغه چې ما کار وکړئ مکمل مې اډرونه کمپلیټ کړله، نو ما ته یې تقریبا $4.5 راکړه، 3 سنټه کم $4.47. نو دغه ښه خوندور کار دی. انشاءالله تر اوسه مشکل نه وي پکې پېښ شوی. په ویډرا کې هم په هېڅ کې په 3 دقیقې کې ویډرا کېږي، هره ورځ ویډرا کولی شئ. نو بیا که چا کوئ کولی شئ ما سره تماس ونیسئ. دا جوړېږي چې په کار طریقه مو سر خلاص شوی. مننه، ښه وخت ولرئ.